تاسې به د سیکولریزم په اړه معلومات لوستي وي. که معلومات مو نه یې لوستي نو د سیکولریزم نوم خو به مو لوستی وي یا نوم خو به مو اورېدلی وي. نن په دې باندې زه غږېږم چې دا سیکولریزم دی څه شی او خپله سیکولرستان دي څوک. رونو الله رب العزت په قرآن عظیم شان او خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په حدیثونو کې د نیکو اخلاقو او د غوره اخلاقو یادونه کړې ده. کله چې یو کس غوره او نیک اخلاق ولري د قیامت په ورځ به د میزان تله د ده په نیکو اخلاقو باندې درنیږي. سبحان الله. ولی سیکولریزم د دې خلاف خبره کوي. سیکولریزم د اخلاقو خلاف د بد اخلاقۍ ته خلک رابولي. هغوی یو لویه منټالیټي د سیکولرستان نه دي، د یو لویه منټالیټي یو لوی ذهنیت خلکو ته دا ورکوي چې ښځه او نر دواړه په ټولنه کې حق لري کولی شي له یو بل نه خپل حاجتونه او خپل ضرورتونه پوره کړي. نکاح ته ضرورت نشته. دوی وایي چې دغه په خپله چې ښځه او نر له یو بل نه خپل حاجتونه پوره کوي بې له نکاح بې له شرعي لارې، دا په خپله یو ډول اخلاق دي. دوی بیا دا مفکوره خلکو ته ورکوي چې که یو څوک په یو چا سره پرته له نکاح او له شرعي لارې خپله هغه اړیکه وساتي او د خپلو ضرورتونه پوره کوي، دا په خپله غوره اخلاق دي. امام قرطبي رحمه الله د دې خلکو پر مورد وایي چې دا سیکولرستان نه دي، وایي دا په مثال د حیواناتو دي. ولی دوی همدغه مفکوره لري چې کولی شي ښځه له نر نه او نر له ښځې نه خوند واخلي پرته له کومې نکاح او پرته له کوم شریعت. وایي دا نکاح خپله، دوی دا فکر لري دا نکاح وایي خپله د نر او ښځې ترمنځ یو محدودیت دی، وایي دا باید لرې شي. خو امام قرطبي رحمه الله وایي د دې خلکو مثال د ځناورو او حیواناتو دی. وایي لکه څرنګه چې ځناور په خپلو منځو کې د یو بل سره خپل هغه ضرورتونه پوره کوي، حدود نه پیژني، نو دوی هم همدغه شان دي. خو فرق له حیواناتو او ځناورو سره دا دی چې ځناور د ډوډۍ پسې خوله ښکته کوي، د اوبو پسې خوله ښکته کوي، خو دوی د ډوډۍ او د اوبو پسې خوله نه ښکته کوي. نور وایي دا حیوانات دي. سیکولرستان او سیکولریزم دا هغه مذهب دی، هغه قانون دی چې خپل مسلمانانو ته دا مفکوره ورکوي چې نر او ښځه کولی شي بې له کومه محدودیته له یو بل سره اړیکه ولري او له یو بل نه خپل ضرورتونه پوره کړي. او بله خبره دوی دا کوي چې دغه خپله له یو بل نه پرته له نکاح ضرورتونه پوره کول دا خپله غوره اخلاق دي. دوی دا ذهنیت خلکو ته ورکوي. دوی وایي چې نکاح پکې یو محدودیت دی. او ډیر سیکولرستان په دې فکر دي چې دا نکاح په خپله یو محدودیت دی. خو نه، نکاح کې ډیر لوی فضایل دي. الله رب العزت نبی علیه الصلاة والسلام د نکاح د فضایلو پر اړه زیاته یادوري شوي. خو دوی خلکو ته بیا د اسلام پر خلاف مفکوره ورکوي. دوی غوره اخلاق دا بولي چې یو نر له ښځې نه پرته له کوم محدودیت خپل ضرورتونه پوره کړي. خو غوره اخلاق دا نه دي. امام قرطبي رحمه الله وایي چې د دوی او د حیوانات ترمنځ هیڅ فرق نشته، صرف فرق دا دی چې حیوانات د ډوډۍ پسې خوله ښکته کوي، د اوبو پسې خوله ښکته کوي، خو دوی بیا خوله نه ښکته کوي، دوی په لاس راخلي. نو سیکولرستان دا خلک دي رونو. او سیکولریزم دغه نظریې لري. دغه سیکولریزم په لوی لاس انسانان د حیوانیت لوري ته کش کوي. په لوی لاس خلک د بد اخلاقۍ لوري ته کش کوي. په لوی لاس خلکو د دا فکر ورکوي چې بد اخلاقي خدا ده چې نکاح ترسره شي. اصلا دوی وایي که چېرته بې نکاح نه پرته له نکاح نه له یو بل سره اړیکه جوړه شي، وایي دا اصلا اخلاق دي.